د مولانا بجلیگر رحمت الله علیه صاحبو یو بزرګ او د شیطان واقعه ده چې ډېره ښکلې او مزیداره واقعه ده. راځئ دا مکمله واقعه راسه واورئ. یو بزرگ شیطان ته ووی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته ووی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلک پې کافر شي. هغه وی من یهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نه هم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه ده نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیرې، خلق د لاسونه صفوي، خپې د ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرګ. خو پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي او که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله. په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د ده نه بهتر یم، نو زه څنګه ده ته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه او ان علیک لعنتی الی یوم الدین. ابلیسه تر قیامته پورې مې لعنتي کړي. دا انا ټکی دی ولې ووایي، دا زه دې ولې ته څه ته څه که څه یم خو زه یمه. هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه؟ څوک شته؟ هغه کوم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزان دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی. هر یو چې راشي رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم، رونو زه به داسې یم. نو نتیجه به یې ګورئ او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نه نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي. مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی دی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین دپاره وي. که نور دې ټت وکړو چې یا به زه سړک جوړ کړم یا به ملک ټیپر کړم، ټت دې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کړه او قرآن وکړو. زه به نه وې، که دې زه ووایې نو ښه به نه وي. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک او پاکستان تباه او برباد شو د زه د لاس. نن وګوره ستا په ملک ما دا د جمعیت ممبران چې ولاړو ما به ودرول او قرآن به مې ولا ور داسې به مې لاس نه ونیو، کلمه به مې پې تېره کړه.
چې داسې به نه وای چې زه به دا کار وکړم. که دې وویل چې زه به دا کار وکړم نو په ټکي به کافر شي. زه څه شی 40 کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم له بوتله تباه و برباد یې کړو. ضیاءالحق خدای ذره ذره کړو په اسمان کې. زه به دا کار وکړم، زه به دا کار وکړم. ستا به مور دې وکړي. خدای چې کوم کار نه کړی هغه به بد نه وکړي. وبېږي دې ټولو د خدای دعوې کړې وې، ملک دې تباه و برباد شو، ملک دې غرق شو. دا مه وایه چې زه به دا کار وکړم. دا وایه که د خدای توفیق او خدای وس راکړو نو زه به دې څه خدمت. که د خدای وس نه وروره زه نشم. په اسمبلی کې یو حق خبره مې که د خدای توفیق نو انشاءالله زه به داسې خبرې کوئ د دې نه سوا م که بل کړت کړی نو پرتوک د نه وباسم او په سر یې درته تړم. دې ټولو ته وایي زه به دا کار تا ته ګوره او کار کولو ته وټو نو ویلي چې زه به روټي کپړه مکان درکړم. ویلي که نه وي اوس هم لور وله بیا پاس کړه انشاءالله څه خو به درکړي. دی خدایم نورم خراب و تراب. زه به دا کار هر څه چې کوي په دې ځمکه یې خدای کوي. نو څه فیصلې چې کړي دي نتیجې انتظار یې کوئ چې څه به درسره کېږي. سم چې کړي سوداګانې هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي دي، نتیجې ته ګورئ چې څه به کېږي. الحمدلله